شاته پر بایک باندې ناست ولم، په زړه مې یوازې یو الله خبر و، ځکه چې ټولو ملګرو خپل بایکونه د جاز په شان الوزولي ول. زه خو یو دوه واره د سیټ څخه په هوا کې والوتلم هم. سوچ مې د هغه وی خدای دې نه کړي څه راباندې وسلو نو خلک به دا وایي چې په ځل افغان شهید سوله. خو دوی څه خبر چې دا شهادت نه دی، دا خودکشي ده. دا خو زما خپل قصور و چې زه په دې جاز باندې کښېنستلم. خو خیر زړه مې پوړه و، د مور و پلار دواړه سره ولې پریشاني مې نه درلودله. د ژوند سفر هم د مري د لارې شان دی. یو ځای به ګران وي، یو ځای به اسانه وي، یو ځای به لوړ وي، یو ځای به ټیټ وي. خو که ته د ژوند په دې سفر کې یو ځای ودرېدلې نو بیا هېڅکله هم خپل منزل ته نه سه رسېدلی. اچھا دغه څه موټروې ده نو د مري لاره چې دغه د اردې ویو ته تاسو وګورئ څومره خوند کوي. شاوخوا غرونه دي او د زرغونې درختې پر ولاړې دي، ډېر خوندور ویوی دی. او هغه ته تاسو کتلی شاوخوا ته غرونه څه دي، دا وریځ ټوله نیولې دي. اوس مخ ته دورې ځو، مري خوا ته دلته ودرېدل، سړی ځانونه به وسا کړو، عیسی عکسونه به واخلو. په لارې یو ځای موږ ودرېدل، هلته مې ځانونه وسا کول، عیسی عکسونه مې هم واخیستلو، ویډیوګانې مې هم جوړې کړې او د دې ځای ویو ډېر زیات خوند راکوي. وشیري ته مې وویلې چې تاسو په ګورنمنټ باندې ډېر زیات ګران یاست، دلته خو ښه امن دی، بدامني نسته، ښه روډونه دي، ښه ماحول دی، پر سکونه ځای دی. نو ده وویلې هو بالکل دلته ګورنمنټ ډېر ښه کارونه کړي دي، خو اوس خلک له ګورنمنټ څخه خفه دي ځکه چې دوی د لارې یو مسجد د شپې شهید کړي او سهار چې خلک راپورته سلو نو د مسجد پر دې باندې هلته درختې او ګلان لګېدلي وی. له دې خبرې څخه مې زړه ډېر دردونکی سوله او ملګرو وویلې چې راځئ یو واره بیا سفر شروع سلو. د مري د لارې دغه غرونه او په دې غرو باندې ولاړ د درختې او بیا په دې غرو کې دا جوړ سوي کورونه زه ډېر حیران پاته کړم. سوچ مې دا وی چې دا خلک به څنګه دلته د خپل کورو ته خیږي او دا کورونه دوی څنګه به دلته جوړ کړي. خو چې نږدې ورسې د دوی کم ماحول، د دوی ته چې کم سہولیت دی هغه تاسو په ښار کې هم نسئ پیدا کولی. د لارې په دې سفر کې به تاسو یو ښه خبره وکړم. یوه خبره یاد ولرئ، په ژوند کې هر څه د همیش لپاره نه وي، هغه که خوشحالي او که غم وي. لکه څنګه چې د شپې وروسته ورځ راځي، هم دغسې د هر غم وروسته خوشحالي راځي. نو هېڅکله هم دا سوچ چې ونه لرئ نه چې ستا په ژوند کې دغه پریشاني به د همیش لپاره وي. پر الله باندې خپل یقین وساتئ، ستا د هرې پریشانۍ وروسته به خوشحالي او سکون ستا دروازه درته کوي. چله خیره موږ له دې ځای پورې رالو او نورو ملګرو ته ولاړو. دومره ناولده ځای، دومره ښایسته هوا یاره، پنځه کاله جنت جوړ کړی، ډېر خوندور وي. ارشده ښه به خوند ډېر زیات خوند یې وکړي. ملګرو ته ولاړو، دوی بس دا دې رالو. اوس زما خیال چې ټاپ ته راوختل. कितना शेरी भाई कितना सफर हो रहा है हमारे के? तकरीबन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर सफर ला भाई 1.5 किलोमीटर आ गए।